ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د غازی آباد ولسوالۍ قومي مشرانو د ستونزې اوراوي په موخه د کونړ والي سره ناسته وکړه. د کونړ والي الحاج مولوي قدرت الله ابو حمزه د ولسونو ستونزو ته لاسرسی خپل دیني او وظیفوي مسؤلیت وباله او ډاډ یې وښود چې په هر حالت کې د ولس ستونزو نه ځان خبروي او د توان سره سم به د اوراوي لپاره هڅې وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو او محصلینو سره وکتل. د لویو وړو پروژو پلي کول او په نورو برخو کې د اسلامي امارت د کړنو او لاسته راوړنو یادونه وکړه. د هرات ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په 18مه او 14مه ناحیه کې بیلابیلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد بلخ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د فریلانسینګ ښوونیز مرکز پرانیستنه وکړه او ویل چې د شمال 5 زونونو په کچه به پکې لسګونه ځوانانو ته د یو کال په موده کې مسلکي زده کړو زمینه برابره شي. د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه او په خواجه موسی ولسوالۍ کې د بلې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد ولایت د پوهنې رئیس محمد جواد طاهري وایي چې د دغه ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې یو ښوونځي ته د 15 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.